د کب شلمه په هیواد کې د نیالګیو کینولو کمپاین ورځ روان کال په میدان وردګ ولایت کې 55,300 نیالګي کینول کیږي. د کمپاین د پایلو په مراسمو کې د دغه ولایت مسؤلینو له ولس غوښتنه وکړه چې نیالګي کینوي او ساتنه یې وکړي. یعنی خپل اساس دغه دی لکه خپل یو ملمستون چې جوړوم بل کم نیت ولا ورته کړی داسي خدا سي په همکاري کې ژغوري که عام خلک دي که مسؤلین د لیناس اول خاص وینم دغه دوه درو ریاستو ته دلته که هوډ را سره ان شاء الله د ضبط مرتضی پر تر زرغونی سیمه پورې رسول یواځ دا مطلب نه دي خجنه حالان چې شو ولسي دا د خلکو په خدمت کې راځي وختنه دا چې ونی کې نه وسره پالنه ساتنه وکي زګدا د موږ تاسو ټول ګډ مسولیت ته سکهاله د میدان وردګ ولایت ته تقریبا 55,300 نیال پلان کې ورکړل شوی دی. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي زرګونه مثمر او غیر مثمر نیالګي لري چې په بېلابېلو سیمو کې به کینول شي. بل لور د دغه ولایت اوسیدونکي له خلکو غواړي چې نیالګي کینوي او پالنه یې وکړي. زما ټولو ولسونو ته دغه یو غوښتنه د زما ورڅخه چې د خپل دغه دولتي ادارو سره که زراعت دی که ښاروالي دی که محیط زیست دی د دې سره همکاري وکړي د دې نیال کښېنولو په پروسه کې ترڅو زموږ او ستاسو دا وطن زموږ او ستاسو دا ولایت زرغون سي. نوی پسرلی د ټولو وطنوالو نه مې دا هیله ده چې یو نیالګی د ځان دپاره یو د وطن دپاره کینوي. د میدان وردګ ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي چې په راتلونکو 5 کلونو کې د شاوخوا 215 میلیونه نیالګیو کینولو هدف ورکړل شوی.